د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. تپې وزیر اکبر خان ته راغلي وو، دلته ډېری ملګري د چکر په خاطر راځي، زیاتره د اسلامي امارت مجاهدین دي. دوستانو نن راغلي وو چې د اسلامي امارت د مجاهدینو په ژوند باندې پروګرام جوړ کړو. په دې هیله چې تر اخره راسره وي. سلام جوړ ته کړه. وعلیکم السلام. خیر. نوم دې څه دی؟ نوم عرفان الله ده. د کوم ولایت یې؟ د کاپیسا ولایت یم. د کاپیسا ولایت یې. وظیفه دې څه دی؟ وظیفه مې کابل عملیاتي خطه کې یم، دلته وظیفه لرو. ښه، همدلته. او د دې نه مخکې کابل ته راغلی وې؟ نه، داسې خاص نه و راغلی. څومره وخت یې کېږي چې اسلامي امارت سره یې؟ یعنې الحمدلله یو 5-6 کاله کېږي. 5-6 کاله. مخکې یو نیم کال چېرته وې؟ نو اکثریت به د ژمي ترتیب شي، یو ځای بل ځای به تلو، نور به هم دلته ولو، وړ کې هم دلته کاپیسا کې ولو. کاپیسا کې. څنګه د ژوند دې څنګه دی؟ د مخکې نه د اوسه پورې په ژوند کې څه توپیر راغلی؟ مخکې چې واک تاسو سره نه، اوس واک تاسو سره، څومره په ژوند کې تغییر راغلی؟ الحمدلله اوس ډېر تغیرات راغلي. لکه مخکې به داسې خاص تګ راتګ به هم نشو کوی، اکثریت ځایانو ته به نشو تللی، حتی خپلو خپلوانو سره هم نشو کتلی. اوس الحمدلله هر څه شته دي، نو هر څه موږ سره دي. څومره خوشحاله یاست چې واک تاسو سره دی؟ هر څه ټول وطن مو په لاس کې دی؟ ډېر خوشحاله یو الحمدلله. دا د الله تعالی یو ستر احسان و چې په موږ یې وکړ. بیا مو ژوند څنګه دی؟ معاش مو په وخت باندې شته دی نشته دی؟ شکر د الحمدلله. په هغه معاش مو ګزاره کېږي؟ الحمدلله شکر د تعالی احسان. د نو یو 13,000 روپۍ ده. ښه، ډېر ښه. وروستۍ کې دوستانو که ته څه وایې؟ بس ټولو نه دا خواهش کوم چې راشي دلته چکر ووهي، ښه ارامه ژوند هغې ترسره کړي. ځکه اوس الحمدلله د ټولو نظام د الله تعالی نظام د اسلامي نظام ده. کولی شي هر ځای لاړ شي، چکر ووهي، ساتیري وکړي. او وطن کې سراسري انشاءالله امنیت دی. نو څنګه چې ورور ویله، هر ځای ته کولی شي چې چکر ووهئ. سلام جوړ ته کړه. څنګه یاست ورور؟ ښه یاست؟ بخیر. نوم دې څه دی؟ راز محمد. د ستا نوم څه؟ ما نوم احمد سلیم. او د تا؟ زما د شکلا دی. شکلا. تر مخکې شه دلته. د کوم ولایت یې؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. د کندهار ولایت. د کندهار ولایت یې؟ هو. ښه، اسلامي امارت کې دنده لري؟ وظیفه؟ هو. وظیفه دې څه دی؟ وظیفه مې سرباز. سرباز دی؟ هو. ښه، څنګه سربازه؟ سرباز دی په د وطن باندې باز معنی. په وطن باندې سرور معنی. وطن موږ ته خدمت غواړي، موږ باید وطن ته خدمت وکړو. وطن ته څومره به خدمت وکړی شي؟ چې موږ چې وس را پکښې طاقت موږ کې سایې وروره یو درا ساعته موږ وطن ته خدمت کوی سو. او که معاش در نه شي کړی څومره وخت به وکړي؟ چې معاش نه کړه موږ بیا معاش څنګه کوو؟ څو کاله به وکړي؟ هر څو کله چې موږ کې وروره وس طاقت دغه وخت موږ کوو. مخکې د یو کال نه مخکې د بیا وظیفه چېرته وه؟ د یو کال مخکې مې وظیفه په روزګان کې به م وله، په کندهار کې م په ژړۍ په انجوایي وو. او څومره تعلیم په هکله دې ونویل؟ څومره تعلیم دې څومره کړی؟ څومره درس ویلی؟ مکتب 12 اسناد مې اخي 12 پاس یم. ښه، مدرسه دې ویلې؟ مدرسه مې ویله وه. زبردست. اوس په حالات کې چې اسلامي امارت په ټول وطن کې حاکم دی، څومره خوشحاله یې؟ والله الحمدلله بیخي ډېر خوشحاله وو. امنیت هر ځای کولی شي سړی ولاړ هر ولایت ته وروره. وزیر اکبر خان ته دا څویمه دفعه چې راځي؟ دا مې تقریبا یاره دغه 5مه 6مه دفعه ده چې راځم. ښه، زه ډېره مننه چې اوسره خطا نه شي. خیر اوسې، مننه. سلام برادر، خوب هستی؟ تشکر، زنده باشی، بخیر باشی. خوب است. نام چی است؟ نامم شیرجان مستزید تخلص هو. شیرجان څنګه بخیر؟ والله شکر د مننه خیر اوسې ورور. ښه، اتم په چکر باندې راغلی؟ والله شکر راغلی و، نن جمعې ورځ و دې خورا دوستان سره چکر راغلو ته وزیر اکبر خان ته. ښه، ډېره مننه. تشکر، تاسو مننه. سلام جوړ ته کړه. 2-3 خبرې خو موږ سره وکړه. 2-3 خبرې به وکړو، خو بیروبار جوړېږي. انشاءالله بیروبار نه جوړېږي. بس موږ څنګه نوم دې څه دی؟ نوم مې محمد عمر دی. تفې دلته د جو د امنیت په خاطر د جو اوسېدونکی یو. ډېر ښه. د کوم ولایت یې بیا؟ د بغلان ولایت یم. د بغلان ولایت یې. څومره وخت کېږي چې اسلامي امارت کې وظیفه لري؟ هغه خو ډېر وخت کېږي، خو دلته اوس فعلا 2 کاله کېږي چې اسلامي امارت وروره ګوله په دې نظام باندې حاکم شوی ده په افغانستان کې وروره ګوله. بس څومره خوشحاله یې د اسلامي امارت چې حاکم شوی په افغانستان باندې؟ ولې نه یو خوشحاله؟ ډېر خوشحاله یو وروره ګوله چې اسلامي نظام راغلی دی. هر څوک خپل حق او حقوق پېژني او هر څوک خپل حق ته رسېدی سي وروره ګوله.
نو ډېر تر خوشاله یو ټول خلک خوشاله دي او معلومه چې ټول خلک خوشاله مخکې چیرته وي بیا مخکې بغلان ولایت کې وم بغلان کې وي. او څومره وخت کېږي چې اسلامي امارت سره یې؟ تقریبا یو 12 کاله کېږي 12 کاله. مخکې ولایتونو کې موږ د هغه سم تیاست و کابل ته راتلی؟ کابل ته تقریبا 11 کاله کېږي چې کور هم کابل کې ده. او څنګه د اوس ژوند څنګه د کوم معاش چې اسلامي امارت درکې په هغه د گزاره کېږي؟ الحمدلله وروره چې وایم چې بیخي آرام نه کوي شکر د وروره ګله شکر مهمه ده. دا مو وطن دی دا مو وطن ده چې موږ یې ونه ساتو څوک به یې وساتي. موږ د دې وطن ساتونکي یو او په هر څه باندې صبر قناعت مهمه ده. ډېره مننه ډېره مننه محترمه تا نه مننه وروره ګله. سلام ستړی مه شې څنګه په خیر دلته را مخکې شه؟ نه زه نه غږېږم. راځه اوس خو راغلی. نوم دې څه دی؟ نوم مې حمید خان. حمید خانه څنګه په خیر؟ شکر د الحمدلله خپله ښه یې د کوم ولایت یې؟ تخار ولایت شکمې. دلته حمید جانه لږ را مخکې شه. څنګه د ژوند دې څنګه دی؟ شکر د الحمدلله ښه تېرېږي ژوند. وظیفه دې څه ده په اسلامي امارت سره؟ وظیفه د رئیس هغه وزارت دفاع کې استو. وزارت دفاع کې او محافظین است. څنګه به جرأت خبرې ولې نه کوي؟ خب نه سم غږېدلی نه غږېږم. ولې نه غږېږي؟ اوس خو غږېږي. دغه سره وغږېږه دغه سره. السلام علیکم. زمونږ سره خپرونه وعلیکم سلام خپرونه سره د اسلامي امارت مجاهدینو سره څنګه محترم؟ الحمدلله جوړ یم ته ښه یم طبیعت سم دی مریض خو نه په خیر یې جوړ یې مریض سوی خو نه نو مولوي علاءالدین ډېر ښه مولوي صاحب خیر په خیر یو مخ الحمدلله جوړ اوسې ډېر ښه چې روغ جوړ د کوم ولایت یې؟ د زابل ولایت. د زابل او وظیفه دې څه ده؟ وظیفه خو د دفاع وزارت مربوط وم مخکې هلته په کندهار کې په سرحدي لوا کې وم او بیا د رتبه څه؟ د ټولۍ معاون معاون صاحب و د ټولۍ بیخي الحمدلله. څومره کسان دي لاس لاندې هغوی سره څنګه؟ له هغو سره هم ډېر ښه بیخي الحمدلله خدای دې راضي سي. څوک رخصت مقصد اخلي چیر چاړ خو نور سره کوي؟ نه 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 څو کسان دي لاس لاندې دي؟ اوس حالا خو له هغه ځای نه مونږ را تبدیل شوي یو هلته بل ولایت ورکول سوي لغمان ته. اوس هلته لغمان کې هلته به اوس ځو. او څومره وخت کېږي چې اسلامي امارت په سب کې په ښه او بد به سوي له هغه نه تر دا اوسه پورې و تقریبا لاس 12 کاله به کېږي. څومره خوشحاله یې؟ انتهایی ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم ډېر له خدایه خوشحاله وو. ودې نه ویل چې زده کړې څومره کړي دي؟ زده کړې الحمدلله فارغ تحصیل یو و بس ډېره مننه خوشحاله اوسئ موږ هم در سره خوشحاله یو چې دغسې ټول افغانان داسې په ازاده باندې تللی راتلی شي چکر وکړي او بس بعضې مجاهدین وروڼه یې خبرې نه کوي نه پوهېږي دا څه وجه ده؟ دا وجه خو همدا شی دی چې بس ډېر وخت هلته مطلب په سراوک تېر کړی دی دا دغه سر بلد نه دي نو بس دا وجه ده. تا هم کله رسنیو سره مرکې کوي که نه؟ نه زما هم دا لومړی ځل دی تر دا اوس پورې ما مرکه کړې نه ده اوس هم چې دا اسلامي امارت تقریبا کم وخت کېږي یو نیم کال کېږي که نه؟ معاش دې و؟ مخکې معاش نه و نه هېڅ معاش نه و؟ هېڅ معاش هم نه و. او اوس الحمدلله معاش شته. ژوند کې څومره تغییر ورسره راغلی دی؟ نو الحمدلله ډېر تغییر مو راغلی دی ډېر خوشحاله یم چې اسلامي نظام حاکم ده او امن دی امان دی هېڅ مشکلات نشته نو خلک هم ډېر خوشحاله دي موږ هم ډېر خوشحاله یو. خپل ژوند کې څه ستونزې خو نه لري؟ نه نه الحمدلله خدای دې راضي چې ډېر خوشحاله یو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. کور ودان کور مو ودان آباد اوسئ. دوستانو بیا هم درته ښه راغلاست وایم دغه ورونه هم راغلي دي فکر کوم دوی مجاهدین دي خو دوی بیا مجهز دي چای دي میوه ده کیک اوبه چپس هر څه شته دی ستړی مه شي نوم څه دی؟ ما نوم سید محمد دی. سید محمد څنګه یې؟ شکر تاسو جرأت تیز خبرې کوه دا خو تاسې کراره خبرې کوي خبرې خو تیزې کولی شو نو خو داسې کوو که په زوره ګډېږي مست ما نوم شفیع دی شفیع محمدي او دستا؟ زما نوم شریف الله اسحاق. انشاءالله اسلامي امارت کې هستې وظیفه لرئ که نه؟ څه وظیفه یې ده؟ بس محفوظي کې یو. او د کوم ولایت یې؟ د هلمند ولایت یو. د هلمند نه راغلې؟ درې واړه د هلمند دي؟ یا درې واړه د هلمند.
څوک تاسو کې ډېر زړور دی چې تیزې خبرې وکړي؟ نو سخت سوالونه راڅه وکړي زه درڅه کوم دا څه 12 صنف امتحان دی یا کانکور امتحان دی ستا نه سخت سوالونه کوم نو بس خامخا اول وار مې دې سړی نه کې در سام لاندې چا سره مرکه نه کړې یا نه ده مې کړی بیخي هو بیخي مې نه ده کړی اوس مې کیسه کې هم نه که نه هو انشاءالله چې کمرې ته مخامخ دا ورور وایي چې بس ما اوسه پورې چا سره مرکه نه ده کړې اول کس دی چې راغلی و نوم دې څه و؟ شفیع الله محمدي محمدي څنګه یې؟ شکر د خیرت دی د خدای فضل یا زه د کندهار یم ته د کندهار یو دا د هلمند اوکې د وظیفې ملګري یاست دی په نظامي بخش کې دغه لري وظیفه لري زه ملکي بخش کې وظیفه لرم ته څنګه وظیفې سره څنګه روزمره خدای فضل دی بس ښه روزمره ژوند دی نو خامخا څه مشکلات به پکې وي ژوند خدای د مشکلاتو نه جوړ شوی شکر دی الحمدلله ښه یو بس مقصد دا ښه دی چې انسان په هر حالت کې قناعت وکړي صبر وکړي مخکې کابل ته کله راغلی یو ځل راغلی یم یو ځل بیخي یو ځل ولې مخکې نه راتللی بس نو مخکې تذکره او شی نه و خامخا د خلکو خبرې مې اورېدلې چې هلته دا رقم سختي ده څوک پر لارې نه پرېږدي چک پینونه دي دا شان دي نو اوس خو شکر الحمدلله تذکره هم لرمه در اوسه پورې چا پوښتنه هم نه در راسه کړې چې تذکره راښکاره کړه مقصد اوسه پورې نو اوس چا خبره چې روږ دې شولې که نه اوس روږ شولم اوکې بیا څنګه د معاش دې څومره روپۍ دی 12,000 مې معاش دی 10,000 معاش راکوي 2,000 هغه جیب خرڅ دی 2,000 جیب خرڅ هغه بې لیدلی درکې مقصد نه بس یو ځای ګرده راکوي او دا غوږ کې دی کاري صاحب شی دا هیډفون دی هیډفون دی که بلوټوت دی یا هیډفون دی دې کې څه اورې خامخا ته یې واوره والا زبردست دا ته په غوږ کې ګوړې د سره کښېده نه دا چې زه په غوږ کې کېدم خو بیا به توجه بدلېږي که نه پروا نه کوي ما چې برته راکړه چپ کې ډېر زیات اوري نو چې څه شی برابر شي اوس څه شی برابر شي نن مو چکر څنګه و نن الحمدلله د جمعې په ورځ دا وزیر اکبر خان ته پې ته راځو ډېر خوند ورساخلم بیا عوام ښه اشکانه هوا ده اشکانه پیزا ډېره ښه پیزا ده بیا شنې ترخې چای او دا چای هم د کومه راوړي دي دا مې د ځایه سره اخیستي د خپله ځایه ملګرو سره دې ویل د دوستانو سره ځو هلته به چای څښو مزه یې وکړه چای نو خوند واخیسته ښه خوند کې بس موږ د هغسې ناست چای وڅښو دا زموږ دپاره مزه د ګرځېدل هر څه زموږ دپاره د هغې نه خو خوند خو داسې کې چکر چې هر څه در سره وي که نه پوه شولې نه سړی د ولږې احساس وکړي نه د تندې نه د ستړتیا یا هغه چې اوس چای خلاص سي بیا ګرځو داسې شاوخوا ګرځو یو عکس هم اخلو بعض د پروفایل دپاره اخلو بعض د یادګار دپاره اخلو پروفایل د فیسبوک یا د څه شي فیسبوک هم وي واټساپ هم وي سټوري دپاره هم پورته کوو ټیک ټاک آی ډي لري نه ټیک ټاک مخکې مې درلودله بیا یو ملا نصت کړی و بیا مې هغه ویډیوګانې ټوله ورنه ډیلیټ کړې خراب مې کړې اوس یې نه لرم په نامه مې ستا خو دغه نه لرم څومره خوشحاله یې چې وظیفه هم لرې کوم معاش یې درکول کېږي په دې ژوند هغه ضرورت پوره کېږي یا نه یې پوره کېږي نو که ضرورت پوره کېږي که نه به پوره کېږي شکر دی الحمدلله اوس خو بېروزګاري ډېره ده په د هغه مې هم خدای پاک ته شکر کړی دی مې صبر پکښلی دی نو و چې موږ تاسو خو یې د هغه دپاره موږ باید د دولت سره دغه وکړو یو ځل مې کړی څه رقم ځای کې دې وکړله بس په خپلوانو کې مو یو ځل مې کړی او کې کامیاب شو که ناکام شو ولې بس لاړه ناکام شو بل چا سره یې واده وکړي د همدې خاطر باندې دا اورم ځان ته تسلي زه په دې کې به خیر او چا خبره و خیر به مې په دغه کې چې بیا سره یو ځای شوي ژوند مې تریخ شوی دی نه داسې خو چې بېل همداسې شو ښه ډېره مننه خدای پاک چې ژوند درکړي موږ په خدمت کې هر وخت چې بیخي ډېره مننه کور مودان تاسو بس خپل ګپ ولګي دا نور ملګري وایي چې مونږ نه چای خو چای خو درته نه پرېږدو چای خو ډېره زبردسته مزه لري شین چای دوستانو په افغانستان کې بیا په داسې هوا کې ډېره ښایسته هوا ده
دغه تپې نه ټول کابل ښار ښکاره کیږي او ډېره زیاته مزه کوي او دغسې افغانانو ملګرو بیا خاص کر مجاهدینو سره چې ناست یو چیس کې هغه بیا بېله مزه کوي. دوستانو زموږ سره اوسئ. سلام مولوي صاحب ستړی مشي. نوم دې څه دی؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. مولوي رحمت الله مې نوم دی. ډېر ښه. مولوي صاحب ستا نوم؟ جواد. ستا؟ زما نوم حفیظ عمر. او د ستا؟ زما نوم عبدالرحمن. مولوي صاحب دا ستا نوم څنګه جواد؟ داسې د مولایانو صاحبانو غوندې نوم نه دی. څنګه جواد څنګه انتخاب کړی؟ په خپله یې انتخاب کړی؟ ښه. جواد یعنې څه معنا؟ سخي. سخي. خلاصه دا پته لګي چې سخي خو یې. ښه. مولوي صاحب تاسو د کوم ولایت یې؟ موږ د غزني ولایت یو. د غزني ولایت؟ او دلته کابل ته راغلی یاستئ په چکر باندې که وظیفه لرئ؟ نه دلته وظیفه لرو. وظیفه مولوي صاحب څه دی؟ وظیفه مو په دفاع وزارت کې وظیفه ده. ډېر ښه ډېر ښه. پوزیشن هم بیا هلته څه شی دی؟ پوزیشن دا د مخابرې په هغه کې ریاست کې. مخابرې په شعبه کې. او ریاست. ښه مولوي صاحب څومره وخت وروسته کابل ته راغلی؟ کابل ته خو نو موږ له پخوا په کابل کې؟ نه د کابل فتح چې تازه راتله په یو شپو کې بس مو کابل ته را داخل سو. مخکې نه وې راغلی؟ مخکې نه و راغلی. څو کاله نه وې راغلی کابل ته؟ کابل ته خو نو دا تیر نظام چې څو وخت و موږ دلته نه یې راغلي. بیخي کله چې یو امارت مجاهدین کابل ته را داخلېدو په یو غسر کې موږ راغلل. همالته راغلی په همغه ورځ باندې راغلی؟ په هغه ورځ باندې ورغلل. په هغه ورځ باندې چې راغلی دا کابل ښار درته نه وې لکه مخکې خو هم راغلی وې یو دفعه نه؟ یاره مخکې نه وم راغلی. کابل ښار درته څه رقم ښکاره کېدلو؟ څه رقم ښار دی؟ کابل ښار خو نو د موږ یو د مور او پلار یو ټاټوبی ده او ډېر وخت موږ لیدلی یم نو دا محبت هم په زړه کې و. نو هغه ارمان بس کله چې کابل ونیودل سو دا ارمان هم پوره سو. زموږ سره ډېر ښه احساس دی اوس کابل ته راورسېدو او کابل کې وګرځېدو. او دا دی اوس د کابل مرکز کې وزیر اکبر خان تپې لاندې بیرغ لاندې ناست یو ښایسته هوا او ملګرو سره. او الحمدلله یو سپین محمدي بیرغ ده او د دې بیرغ لاندې ټول مسلمانان الحمدلله ژوند کوي. الله تعالی دې دا اسلامي نظام قائم او دایم ولري. نه غزني کې خو داسې په هغو شپو کې خو نظامي حالت و هر جې ته داسې تګ و راتګ په مشکل باندې به و. نو ډېر وخت د غزني په داخل د ولسوالیو کې به زموږ ګزاره وه مجاهدین به راسره و بس هلته ولسوالیو کې و. د خپل د وخت داسې یو خاطره یو داسې خاطره ووایه چې ډېر کله در یاده شي هم خوشحاله شي. یو داسې خاطره چې سخت خفه کړی هغه دوه خاطرې موږ دوستانو ته ووایه. والله خاطرې خو ډېرې دي ښه خو چې دا خاطرې خو د ژوند داره یوه خاطره دا اوس خاطره ملګرو سره ناست دی که نه. بعضې یو نیم مولوي صاحب داسې خاطرې د سړي نه هېڅ نه هېرېږي هېڅ نه هېرېږي سړي ته هر وخت ور یادېږي. والله خو داسې دا حالت ټول له خاطرو ډک و. زموږ وطن ټول د خاطرو ډک ټول د خاطرو ډک و. بس چې کومه صحنه را یادوو بس یوه خاطره یې ځکه ډېر ملګري دي څنګ ملګري هم شهیدان شوي دي. دا نو ټولې داسې خاطرې دي چې نه هېرېدونکي زیاتې خاطرې دردېدونکې خاطرې دردېدونکي په ژوند کې دردېدونکي خاطرې موږ تاسو ډېرې لرو. ډېرې لرو. کابل ښار کې چې ګرځې څه شی دله خوند درکوي چې ډېرې وینې؟ کابل ښار کې چې ګرځو او ډېر خوند راکوي
بس نور له هیڅ شی خوند نه راکوي، خاص دومره دا ځای خوند راکوي چې اسلامي نظام ده او سپین محمدي بیرغ په ټول افغانستان رپېږي. دا ځای تر هر څه زیات خوند راکوي. ډېر ښه. او په څه بیا مولوي صاحب خفه کېږي کابل کې؟ نور خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی ده ښه. خامخا کله یو پیښه میښه او یو مشکلات به وي، خو هغه شیان چې نظام ته خطر یې په هغو باندې دردېږي او خفه کېږو. نو بس خدای دې مهربانه شي والله دې بس داسې خاطرې او داسې واقع او داسې تصویر نه تکراري چې موږ تاسو خفه کړي. وامین کې او الله تعالی مو دې له نورو ډېره مننه تاسو نه. زموږ د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. رحیم الله کمرې ته ګوره. د ستا نوم څه؟ څوک؟ عبدالمنان آغا. ښه ښه. ته څنګه په خیر یې؟ الحمدلله. د کوم ولایت یې؟ د کندهار ولایت یې. د کندهار یې؟ د کندهار. کندهار خو مې ډېر زیات ملګرو نوم اورېدلی خو ورغلی نه یم. هیله مې ده چې ټول وطن وګورو خو انشاءالله په وار وار سره. ښه وظیفه دې هملته کندهار کې؟ یا وظیفه مې دلې دلته په لوژستیک کې ده. کندهار کابل کې؟ کابل کې. څومره وخت کېږي چې اسلامي امارت سره وظیفه لرې؟ تقریبا دا مې درېیم کال. درېیم کال. مخکې د یو نیم کال نه مخکې بیا چېرته اوسېدلې؟ مخکې په کندهار کې وو، اوس دلته کابل ته راغلی یم. هملته کندهار کې وې؟ هلته کندهار. او کابل ته څومره وخت کېږي چې راغلی؟ کابل ته کتلو خو مو ډېر ارمان و، خو بس الحمدلله د خدای فضل و چې دا د کابل ته مو راغلو. کابل مو ولیدی، ډېر ښایسته ځای دی، ډېر د منظرې ځای دی، ډېر پکې خوشحاله یم. څومره زده کړې دې کړي؟ درس دې څومره ویلی؟ مدرسه دې ویلې ده؟ مدرسه مې نه ده ویلې، دغه مکتب مې ویلی. مکتب څویم صنف پورې؟ لسمه صنف مکتب ویلی. لسمه پورې؟ بیا دې پرېښی دی؟ ولې دې پرېښودی؟ هغه د طالبانو ته ولاړو بیا مې پرېښود. درنه پاتې شو. نو اوس یې شروع کړه؟ اوس هم دومره عمر دې زیات نه دی؟ نیت مې دی چې شروع یې کړم. د دې پیسې سره باچا به راوړي، د یو کابل کې مې وظیفه هم ده، د مکتب آفرین زنده‌باد. که وظیفه او مکتب سره کېږي دواړه؟ خو بیا هم دغه چلته بېکاره ناست خو ښه دی چې وظیفه باندې هم لګیا یي. دا ځینې چې استاد ته وایي چې اسلامي امارت کې ما ګوره کامیاب کا، دا ونه یا هغه رقم نه که په خپل لیاقت کامیابه شو خو واوه جوړ خو یې الحمدلله. معاش ته څنګه خپل معاش باندې ګزاره کېږي؟ معاش درته په وخت باندې برابرېږي؟ الحمدلله ښه په وخت برابرېږي، معاش مې ګزاره کېږي الحمدلله. څومره معاش ته دی؟ 14,000 افغانۍ دي. 14,000. ولې؟ دا خو باید اوس بره تللی وای. ځي انشاءالله پر مخ باندې ځي. اول 14,000 او بېرته 10,000 شو. اوس بېرته ځي. ښه نور خو ښه یې؟ الحمدلله ښه یم. مکمل. څومره خوشحاله یې چې په ټول وطن کې ستاسو حکومت دی، ستاسو لاس لاندې دی ټول وطن؟ دومره خوشحاله یو چې بس در خپلې اندازې زیات خوشحاله یم. ډېره مننه. خیر اوسې، همداسې خوشحاله اوسې. ښه ته څنګه یې؟ الحمدلله. ته د کوم ولایت یې؟ زه د کندهار ولایت. ته هم د کندهار یې؟ دا دې څه کېږي بیا؟ هغه ملګری مې دی. ملګری دی؟ دا در باندې ډېر ګران دی که ته بې زیات ګران؟ بس خو سره ګران یو مجاهدین ګډه بس په زړه کې مینه محبت سره لري. بیا ولس سره څومره مینه محبت؟ ولس سره 2 چنده زیاته مینه د ولس سره. او بیا ما سره؟ خاص سره هم خاص مهم مینه درکړې ده، خدمت مې درته کړی دی، په هر وخت کې حاضر یې درته. هر خدمت چې یې هم کړی دی مې ټول انشاءالله. کندهار ته اوس سړی تللی راتلی شي، لارې څخه مو مسلې خبرې نه؟ هېڅ مشکل نشته، بس ښه په ازاده فکر دیدی شي، هر ځای ته تللی شي په پاکو چې متاسفانه د مو د دې لپاره مشکلات اوس کوم سره شي نشته. هر ځای ته تللی شي، پاک تللی شي د ځان ډېره مننه. خیر اوسې، کور ودان خیر اوسې. مننه مننه. خفه شوي؟ یا
د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.